اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ستړي مازدیګر کتونکو ستاسو د خبرو زه ګوهر ایوب ګوهر د اورګزو سیمې سره تعلق لرم او احمد الله باور صاحب راته وویل چې یاره ته زموږ چینل لپاره ستړي مازدیګر دپاره یو څو شعرونه، نو غزل نه وړاندې یو څو شعرونه دي چې جدایي او د ماتم هم سترګې وشوې، جدایي او د ماتم هم سترګې وشوې، زه یې پرېښوم د صنم هم سترګې وشوې، جدایي او د ماتم هم سترګې وشوې، زه یې پرېښوم د صنم هم سترګې وشوې، او چې په یو غنم رابار شوله جنته، چې په یو غنم رابار شوله جنته، پس له هغې د آدم هم سترګې وشوې. غزل ده چې د کومې بې ګناه وینې حساب به راکوې، د کومې بې ګناه وینې حساب به راکوې، او دا ته په کلاسو کې چې جواب به راکوې، او اظهار د خپلې مینې درته کړمه په یو شرط، ګلاب به درکوم یاره ګلاب به راکوې، او دا ستا په دې اوبو به زما څه تنده ماتېږي، دا ستا په دې اوبو به زما څه تنده ماتېږي، ساقي که مهربان شي نو شراب به راکوې، او سودا در سره کړمه خو منې به وسله واله، سودا در سره کړمه خو منې به وسله واله، ټوپک خو درکومه خو رباب به راکوې، او صفا مې د نیتونه هم د مینې مې ډک زړه دی، صفا مې د نیتونه هم د مینې مې ډک زړه دی، امید لرمه خدایه چې ثواب به راکوې، او سیلم شیطاني اوسه نفاق غوندې سړی و، سیلم شیطاني اوسه نفاق غوندې سړی و، ویل یې امامت کوم میراب به راکوې، او زما د مینې دغه فیصله په تا شوه ربه، انمول خو زندگی د سنیاب به راکوې، او ګوهر که درنه غواړم نو دا دوه څیزونه غواړم، قلم غواړم قلم غواړم کتاب به راکوې.